سلامونه احترامات مې ومنئ درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. قدرمنو درنو لیدونکو ملالو غازیانو، نن هم د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ او پشت کلي ته راغلی یم. فلحال د پشت کلي کې یو پل دی چې دغه په لوی سیند تیر شوی دی او نرنګ ته تللی دی، نرنګ ولسوالۍ ته چې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالۍ سره وصل کړي دي. هغې باندې ولاړ یم او غواړم دغه پشت کلي ته، دې خوا د پشت کلی دی، غواړم دغه پشت کلي ته داخل شم او د پشت کلي اوسېدونکو سره همدارنګه په دغه پشت کلي کې د هټیوالو سره پلورونکو سره خبرې اترې وکړو. همدارنګه یوه یادونه وکړم، نن هغه ځای ته راغلی یم چېرته چې سید جمال الدین افغان ویل کېږي چې سید جمال الدین افغان په دغه ځای کې نړۍ ته سترګې غړولي، پشت کلي کې نړۍ ته سترګې غړولې او خاپوړې له دې ځایه کړي. نو مړنۍ زده کړې م له دې ځایه کړي دي او دا یې د پلار نیکه ټاټوبی دی. نو دلته ډېرې تاریخي قلاګانې دي چې د دې کلي مشرانو سره به البته خبرې اترې کوو. همدارنګه دغه قلاګانو خوا ته به ورځو، دلته یو درمسال دی، همداراز ډېرې پخوانۍ تاریخي قلاګانې دي چې هغه قلاګانو ته به ورځو. قلاګانو کې به خلکو سره خبرې اترې کوو، دغه سپین ږیرو سره به غږېږو، البته کوم څوک یې معلومات ولري او معلومات یې راکړي هغو خلکو سره به غږېږو. خو معلومات یې ونه لري نو موږ هم دغه قلاګانې ځان سره سرچ کوو او په راتلونکي کې به انشاءالله د خپل پوره امکاناتو سره تاسې ته په نورې خپرونې جوړوو. نو په هیله لرم تر پایه ملتیا وکړئ تر څو د پشت د کلي خلکو سره هم یو تفریحي خپرونه وکړو او هم دغه سیمې او دغه ماحول معلومات له تاسې سره شریک کړم. نو تاسې زما ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو په فعل کې دلته دغه پل چې معلومیږي د دې ساتونکي دي، مجاهدین دي. فعل له دې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ وروره، ښه وي حالات خیر دي؟ څنګه شل دی وروره؟ ښه یې؟ والله شکر الحمدلله، بس قلاره قلاري ده. ستاسې خیر غواړو. نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې ذاکر الله دی. ذاکر الله دا راته ووایي چې دنده مو څه ده؟ الله دنده مو ساتونکی یم، د پشت د پل سر د پوستې ساتونکی یم، یو پولیس یم. د دې پشت د کلي امنیت څنګه دی؟ امنیت یې ښه دی؟ بس شکر الحمدلله، ښه ښایسته امنیت دی او بس څه نشته، بس قلاره قلاري ده، بېغمه بېغمي ده. دا چې اوس په افغانستان کې اسلامي امارت قایم شوی دی، مونږ راغلي یو، نو شکر الحمدلله. مخکې به څه هم مړي کېدل په هغه حکومت کې، اوس مخکې به دې کلي ته یا دې ته یا سرکاڼو ولسوالۍ ته یا د خامخا به په ورځ کې یو مړی راتلو، لکه یو اردو کې به یو کس لګېدلی او مړ شوی به و. یا په اردو کې یا په طالبانو کې خو افغان به و، د دې کلي افغان به و، بس د دې کلي به و. شکر الحمدلله اوس چې دا طالبانو حکومت راغلی دی، نو کله کله داسې کس مړ شي چې په خپل مرض باندې یا دغه یې پېښ ولي، نو شکر دی، ښه امن و امنیت دی، بس قلاره قلاري ده، بېغمه بېغمي ده. تاسې اصلي اوسېدونکي د کوم ځای؟ زه اصلي اوسېدونکی د سرکاڼو ولسوالۍ مربوطه یم، خو د کوچیانو بېلې اوسېدونکی یم، د دې نه اخوا ده. دا راته ویلی شي چې په دې پشت کلي کې داسې مشهور څه شی دي که نه چې سړی د پشت کلی پې مشهور وي؟ والا داسې مونږ خو د هغه ځای اوسېدونکي خو وخت هم دلته دومره نه دی شوی، یوه ولسوالۍ ده خو ډېر دې خوا نه یو راغلي او خلک راځي داسې د لرو لرو ځایونه ننګرهار عموماً سرکاڼو کې مشهور داسې شی دي، خو بس داسې راشي چکر باندې خلک عموماً لکه دا پل شلو دلته راشي تصویران وباسي، د پشت پل شلو چکر ته راشي، نور بس څه ځای نه. دلته پشت کې چې محمود باچا کلا ده، دلته ډېره مشهوره ده. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یاست؟ ستا دنده څه شی ده؟ زه دلته د ساتونکي یم د پشت د پله. دلته څه شی دي؟ د سید محمود باچا کلا ده ته وایي، دلته ده سید محمود باچا کلا، دوه کلاګانې دي، دا مشهور غاړې ته شو چې دا محتوا وي. سید محمود باچا کلاګانې دي او نور کوم یو دي؟ دغه د پشت یو دغه دی مشهور تاریخي آثار دغه ځای کې دي. تاسې په اړه معلومات لرئ؟ دا خو ځوان دی. دغه دوه ځایونه دي، یو دلته د پیړه کلا، یو ته بله کوزه ده، د دوو کې دغه دي.
کغړه قلا ده او دغه معلوم دی چې ته اصلي اوسېدونکی زه یې د پښتون اوسېدونکی یم ته د پشه دی خو بیا ځکه معلومات هم معلومات دغه ویل کېږي دلته یو درمسال هم دی چې او درمسال کلي کې یو خلک اوس په کورونه جوړ شوي دي اوس پکې کورونه اوس کې کورونه یا نو چې موږ اوس ورځو لیدلی نه شو نه څه به وینو چې هغه کورونه خلک زه معلوم نه دغه پلان کې کور کې درمسال زه معلوم دی او نور معلومات ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسې راځو دې ځوان نه به یو شعر یا ټوکه جالبه خاطره څه شی واورو اره ټوکه جالبه خاطره خو نه لرم شعر به راته موبایل د لارې بس یو شعر راته ووایه دوستانو بیا ونه وایي چې مجاهدین شعرونه نه وایي شعرونه وایي خو اوس به وګورو چې انتخاب یې څرنګه دی خاطره ورشه د جانان په دروازه ولیکه چې مینه نه کې شاته شاته ولې ګوري او دغه یو شی خاطره ورشه د جانان په دروازه ولیکه چې مینه نه کوي نو شاته شاته ولې ګوري ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې ډېره مننه مشته خیر اوسې خدای په امان قدرمنو لیدونکو دغه مجاهدینو چې تاسې وکتل خبرې اترې مو ورسره وکړلې درنو لیدونکو دلته یو د انګرۍ پلورنځی دی چې دغه ورور پکې مختلف قلفونه تالې همدارنګه لورونه بیلچې داسې ډېر شیان جوړوي تا سره به یو 2 دقیقې خبرې کوو خو وخت لري سلام علیکم وعلیکم السلام ستنه مشور را جوړه بخیر کې الحمدلله خپل حلوایا سالا ورني شکر دی بس زمونږ لیدونکو ته به لومړیو کې خو ځان معرفي کړي زما نوم حمید الله انګر دی د دې ځای اوسېدونکی دا مې دکان دی دا مې قصب دی انګري کوم دې ځای کې څنګه دی کاروبار څنګه دی ښه دی الحمدلله دې وخت کې د الله تعالی نه شکر ګزار یم اور بل کلی دی ګرمي نه ده ګرمي دا ولې نه ده وروره ګرمي دا ګرمي خو پکې شته دا ګرمي پکې نه نو بیا خو څنګه دی کاروبار حساب ښه دی ښه دی شکر دی الحمدلله په دې الله په دکان کې مشهور څه شی لري دکان کې مشهور قلفونه را سره شته پشتې قلفونه پشتې هغه قلفونه دلته ما سره شته دي چې خلک درته ځینې یو نیم کس د ټوکې مسخرې نه درپسې غږ وکړي وایي چپ شه ګنه خولې ته د پشتې قلف واچوه هغه را سره شته هغه قلفونه لري هغه لرم ډېر ښه هغه دوه د اصلي اوسېدونکي خو د پشت د کلي ده د پشت د کلي پشت کلي کې داسې مشهور څه شی دي که نه لکه د دې قلفونو نه علاوه چې په بهر ځایونو کې پشت پې یادېږي ډېر شی نشته دی لکه بېلګې په توګه وریجې شته کشمیریان شته هر یو شی شته مشهور ځای دی دا وریجې هم مشهورې دي ډېرې مشهورې دي یو ټیم کندوز ته تللی وم په دسترچي امام صاحب کې مې کار کوي 100 آډر مې چلاو ښه قسم په خدای دلته زما نه تپوس شوی دی ما نه د پشت وریجې راغلې حقیقت درته یم په هر حال زموږ خپرونه خو یو څه تفریحي ده نو له تا به څه شی اورو زما نه څه شی اورئ څه شی درته ووایم شعر راته وایي ټوکه راته کې جالبه خاطره دلته ملګرو راته وویل چې دا ډېر ښه د مرغو غږ لري که نه مرغۍ غونته غږ وباسي کومې مرغۍ غږ درته وکړم نو یو څو یې وکړه نو زه نه پوهېږم چې د دوستانو به کوم خوښېږي مرغۍ اواز درته هغه د مرغۍ نوم هم راته یاد کړی مرغۍ اواز درته کوم خو ناول به بس تنظري اواز به درته وکړم تنظري تنظري کې بیا دوه قسمه دی یو وطني دی یو دکاني دی کم یو درته وکړم نه دواړه نه کوم یو نه پوهېږم ما کله نه م دی اورېدلی یو به غواړې دواړه نه بس یو پکې وکړه چې کوم یو به درته وکړم او د زړه نه به درته وکړم ښه او بل نه بس بل درته نه نه یو مرغۍ اواز به راته یو درته کوم نه دا خو تا به دی یو مرغه کې بل زر کې بل هم شته دی یو کې خو دوه قسمه دي که نه چې هغه خو هغه هم درته ښیم ښه بل یې دا دی بل نه کې نه بس دغه یو مې زر کې هغه نه زر کې درته نه کوم زر خو ډېر سخت دی هغې به راله 500 روپۍ راکړي 500 روپۍ به درکړو زر بس 500 روپۍ راکړې زر کاغه به درته زر کاغه راته نه زر کاغه درته نه کوم نه شم
ګوره لیدونکي خفه کېږي تا خو پېژنې بیا به ما لیدونکي پېژنې خو چې حقیقت درته یم زه کله نشم تنظیر یې مې شوق کړی تنظیر یې مې درته وکړ دغه شی دغه دوه قسمه بس یو شعر راته به ووایه نو شعر کې به ته پاتې راشم شعر کې به ته پاتې راشم شعر دغه شی مې نه دی کړی ټوکه څنګه ده نو ټوکه مې ته پرې مخکې کړې وه او حقیقت و جالبه نه وه ښه زه صحیح ده خیر اوس ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې د حمیدالله د انګرۍ پلورنځی وکتو چې په دغه پلورنځي کې انګري کوي دلته یو معلم صاحب دی دې سره خبرې کوو معلم صاحب سلام علیکم کاره دی ته ستړی مه شې زه څال دی ښی صحت دی ښه دی نوم دې راته ووایي نوم خو مې حبیب رحمان دی حبیب رحمان بله کاکا جانه دا راته ووایي د کوم ځای اوسېدونکی اصلي هم د دې کلي اوسېدونکی پاشه دی او په څه کارونو بوخت دی کارونه بس ډرایوري کوو کوټه غاړه کوم ځای ته ډرایوري کوي بس ټوکر چاپېر باره باد او څوکۍ او سرکاڼو دې ځای ته دا څوک سورلی پیدا شو اصلي اوسېدونکی د دې ځای دا راته ویلی شي چې په دې پشت کلي کې نورو ملګرو نه مې پوښتنې وکړې که نه خو له تا به یې وکړم چې په پشت کلي کې مشهور څه شی دي مطلب زه په اسداباد کې یم یو چا ته ویم چې والله لکه د بیلګې په توګه دا پشتي کلفونه داسې یادومه که نه مشهور څه شی دي او دلته بس همدغه کلفونه مشهور دي د کلفونو نه علاوه بس څه ویم نشته داسې مشهوره دغه یو قلعه لرو صاحب دا غټه دی پاسې کې ده قلاګانې خو شته پخوا پرې دغه سید محمود پاچا تېر شوی دی سید محمود پاچا او مشهوره قلعه پاتې او نور ډېره مننه سلامت اوسې کور مو ودان ته ستړی مه شې ځوانه ښه خیر ده صحت دې ښه دی نوم دې راته ووایه نوم مې محمد عیسی ده محمد عیسی اسحاق ښه ښه ته د کوم ځای زه د شیګل یم شیګل دلته څنګه راغلی دلته راغلی ډېری ده ښه کور هم دلته دی څومره وخت کېږي دلته اوسېږي تقریبا 21 کاله کې 21 کاله نو بیا خو شیګل ته تللی وی که نه و داسې یو دپه دوه تللی وي نور هم کور هم هلته کله وړی دی نه هلته نه وي په چکري ځای په چکري ځای شیګل ښه ځای دی دا نو ټول له خدای یو رقم دغه دی پوه شولې دا هم ښه دی هغه هم راحته په کوم ځای کې شیګل ته لاړ شي خوند درکوي یا دلته شیګل کې وخت نه دی تېرګلی همدلته اوسېږو بس همدلته خوشحاله یم دلته په څه کارونه بوخت دی مصروفیت مو څه دي والله هېڅ کار نشته دی کار نشته زده کړې مو نه دي کړي نه زده کړه مې نه دي کړې بیخي اول سیم دې نه دی ویلی هغسې دویم درېیمه پورې مې دویم درېیمه پورې نو ته به څه شی شریکې ټوکه جالبه خاطره شعر ټپه ټپې به دې یاد نه هېڅ نه مې دی بیخي مننه کور دې ودان کمانډو عسکري بس مخکې په جمهوریت کې کوم ځای کې وظیفه دی قندار کې قندار کې ډېره مننه کور ودان ها درنو لیدونکو د دغه دوستانو خبرې هم تاسې واورېدې چې په مختلفو اړخونو ورسره وغږېدو درنو لیدونکو دلته یو پاچا صاحب دی چې غواړو د دې سره دغه کلي ته داخل شو دغه کلي ته ورشو پاچا صاحب ستړی مه شي صحت دې ښه دی په خیر یې داسې به ځو او په دې لاره به خبرې هم کوو صحیح ده او په لومړي سر کې خو زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کوي السلام علیکم ټولو لیدونکو او کتونکو او لیدونکو زه شهداغا سعادت د پشت د کلي اوسېدونکی د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په خپله فعلا د پشت د کلي په ادرګام کې اوسېږم او نږدې په دغه مصروفیت مې په دغه دوکان کې دی چې دغه دوکانداري کوم دوکان د څه شي دوکان لرئ په سړیتوب دوکان دی اوس مو کې فوټوکاپي ماشین لګولی دی کسخانه هم پکې جوړه کړې ده مصروفیت هم ځان ته جوړ داسې به ځو دغه کلي ته به داخل شو درنو لیدونکو دا پاچا صاحب سره به موږ یو ځای دغه کلي ته داخلیږو او دغه قلاګانو باندې به ګرځو نو دا به دغه قلاګانو په هکله باندې بشپړ معلومات راکوي چې دا قلاګانو کې څه قصې تېرې شوي دي البته چې کومې د دې یاد وي هغه به راسره شریکوي او دغه کلی به هم تاسو ته د نږدې نه ښیو چې دغه پشت څه رقم کلی دی په عموما کې دا خو ډېر ښکلی او لوکس سیمه هم ده او ډېر ښه او مینه ناک خلک دي دې کاکا سره خبرې کوو السلام علیکم
کاکا ستړی مه شي خیر السلام څنګه یې الله بخښه بوله سره صحت دې ښه دی الله بخښه بوله سره دې سبا کې څنګه دي وږي څنګه دي والله ما شو دغه شی ده نو از شپې د سبا کې ګورم ښه او د کوم ځای اوسېدونکی یې کاکا همزې علاقې پشته د پشتې ها ژوند څنګه دی ژوند ښه تېرېږي والله ښه دی نو بس الله بخښه کړی نو ګنې لمر ته شپې سبا کېږي نو ها کاروبار څنګه دی دا وږي څه کاروبار والله چې راوتلم شل په سودا مې کړي نو څه وخت راوتی 2 بجې راوتلم 2 بجې ډېره مننه کاکا سلامت اوسې ډېره مننه ها باچا صاحب ځو باچا صاحب دا راته په لومړیو کې ووایه چې په دې پشت کلي کې کوم قومونه اوسېږي بسم الله الرحمن الرحیم تر مخه په پشت کې تقریبا د زیاتو په شمول کې سادات قومونه ډېر زیات دي بیا ورته شینواری دی بیا پسې دیګان دی او کم تر کمه پکې ساپي هم شته د ګنداو ساپي هم پکې شته دی او د نورو قومونو ساپي هم پکې شته دی باشنده له دې ځای او دي باشنده د دې ځای دي بل قومونه پکې دغه کسبونه چې دي دا په قومونو پورې تړلي نه دي ځکه چې دا کسب دی جالوانان دي مومندان دي دغه نه کامې د مومندو نه راغلي دي لالپوري نه راغلي دي کشمیران دي بعضې د سوات نه راغلي بعضې د لغمان نه راغلي یانګران دي هم بعضې ځای نه راغلي او دلته باشنده شوي دي په زیاته کې زیات کسبګر چې دي زرګران او دزګرانو چې دا 2 کورنۍ هم پکې اوسېدلي نایان پکې هم اوسېدل خو دغه یو کسب چې زموږ په پشت په کلي کې دا نو لکه نورو ځایونو په شان په دود کې نو چې د نایانو کسب پخلی مخلی به هم کول د کور کارونه به کول خو زموږ په کلي کې نایانو دغه کار نه کول صرف او صرف سنتګري او غاښونه به ایستل دغه کارونه به کول دغه پاسوانان متل کوي وایي چې په کلي کې چې 2 کسبونه نه وي په هغې کې جمعې لمونځ هم نه کېږي نو دا کسبونه چې د افغانستان د لارې او په دې کونړ کې په کونړ بیا 400 کلن تاریخ لري د پشت کلي نو دا خلک پکې زر کوره پخوا 400 کاله مخکې حساب شوي دي چې زر کورونه په یوه بلۍ به سم شوي په بله بلۍ به کوزېدلي دا ټوله مسؤلیتي لار د باډیل د لرې د دواګل د لرې د بډ نرنګ د کوټکي نرنګ ولسوالۍ سرکاڼو د ښه بازار او ښې تکي او ښې دوایګانې یوناني دوایګانې دا ټول په پشت کې اخیستل کېدلي اوس بدبختانه چې دا 4 لسیزې تېرې شوي په د 4 لسیزې کې زموږ خلک ټول تیر په تیره څوک پاکستان ته مهاجر شوي څوک کابل ته او څوک 18 هېوادونو نور مهاجر شوي نو دلته هغه پس خلک پاتې دي چې هغه وس او دست نه لري او نه کومه سرمایه لري چې لاړ شي یا خارج ته ځان ووسي یا نور بچو باندې تعلیمونه وکړي نو هغه خلک په سلو کې تقریبا 20% دلته پاتې دي او د 80% ټول په خارجي هېوادونو کې دي او په ننګرهار کې په جلال آباد کې پېښور کې په لاهور کې په دې ټولو ځایونو کې حتی چې هغه هندوستان کې کومه کښتۍ چپه شوې وه ویل به چې هم په شتې پکې سور نو دلته دغه قومونه چې سادات غټ قام و چې هغه د میرزاشاه بابا اولاده وه د میرباس بابا اولاده وه ساجي صاحب اولاده وه نو غټ قومونه پکې دا 3 واړه د پیر بابا اولاده وه او د پیر بابا نه راغلي او دلته د 3 واړو قبرونه شته چې د سید جمال الدین ټاټوبي په نامه یادېږي چې هغه زموږ د کورنۍ نه هم غرونو کې مسافر کړ څو پورې چې به مولا راکوزېده بیرته نو بس هغې به په غرونو کې اوسېدل د واشتو په خاطر باندې به چا غوړي او چا یو شی بل شی ورکول خو مولا به دا کار نه کوو نو بدبخت خانه هغه پیروز مولا زامن یې هم مړه شوي او هغه هم مړ شوی او نور کلی په دغه وران ویجاړ پاتې دی او همدغه شانه چې خپل باشنده خلک زیات پکې نشته دی نو هغه خلک پکې پاتې دي چې هغه زیاتره راغلي دي او بعضې ځمکې او یاداتونه سره خرڅ شوي دي نو د دې نه معلومیږي چې زموږ په دې پشت کلي کې ډېرې غټې مقبرې او غټې حجرې او غټ اولیان پراته دي او دا چې دا 4 لسیزې زموږ په پشت په کلي کې دا د اولیاو حجرې او مقبرې ټولې ورانې شوي دي او ټولې د جنګونو سره مخامخ شوي دي ټول د حیواناتو د لاسه او د خلکو د لاسه هغه شناختې او هغه قبرونه یې ټول اوار شوي دي
نو هغه دریو نه دونه معلومیږي د عمل نه دونه معلومیږي چې دلته یو څه اثار یا څه سکونت د ډېر پخوا وختونو د یا 400 یا 500 کال نه مخکې اوسېدلي دي. حاجي صاحب اوس په کومې قلعه ته ورځو؟ اوس تاسو روان وئ مخ په طرف د پلانې قلعه او باچایي قلعه چې ده د سید محمود باچا باچایي قلعه چې ده دغه خلاص ته وه شرق خواته نورخاته خواته او اوس موږ روان یو جنوب خواته. نو جنوب خواته د سید محمود باچا د کورنیو یا د فامیلونو یا د خلکو د استوګانو ځایونو ته چې هغه په نوم د پلانې قلعه یادېږي چې د 1000 کورونه به پکې اوسېدل هغې خواته حرکت کوو. په مخکې موږ ته یوه زړه هدیره چې د ادرګامه د بیلې د خلکو او د ټولو ولسونو شریکه دا اولنۍ هدیره ده. نورې داسې زړې هدیرې هم شته دی خو دا چې ده دا ډېره پخوانۍ او ډېره مخکینۍ هدیره ده چې تقریبا داسې اندازه ده 300-400 کاله هدیره ده. دغه هدیره چې دغه یادېږي دا د بیلې او د ادرګام شریکه هدیره دغه هدیره ده او چې نور د یو لېږدیم پکې خالي نشته. دا کمې لارې چې پکې جوړې دي دا هم خلک په قبرونو باندې ځي. دې کې لارې هم نشته دی. پخوا به په دې هدیره کې چا غلمي هم نه شورېبلی چې دغه غلمو کې به خلکو جامې انځلې غریبي وه او مسکیني وه پکې صابون نه و بل شی نه و. دغه بوټي به یې ریبو او هغه به یې خوټ کوو او په هغې په واسطه باندې به یې دغه جامې پاکولې. او دغه سپنلي چې ډېر دود لري په افغانستان کې او هم په پاکستان کې. دا پاکستان کې چې دغه ماشومان ګرځي او لوګی کوي دا نوم یې سپنلی دی چې د دې تخمونه د وچکالۍ د لاسه ورک شوي دا اوس د بارانونو سره دا بېرته راوټوکېدل او راشنه شولو. نو دغه تاریخي ځایان چې دغه ګوري دغه ټول د پخوانیو پیړیو څخه موږ سره پاتې دي. دغه برج چې دی دا برج هم پخوانی د پلانې قلعه نه پاتې یو څه اندازه دیوالونه چې تخریب شوي دي او یا څه خلکو تخریب کړي دي او څه د پخوا نه تخریب شوي دي. نو دا دې خوا ته نو دغه بعضې اثار دغه د انقلاب د راتګ په مثال باندې د نجیب وختو کې بعضې تازه شوي وو خو بېرته د هغې د حکومت د ورانېدو نه وروسته بېرته هم ختم شولو. خلکو وران کړل او نور کورونه پکې جوړ کړي. هغه ډېر پلن دیوالونه 5 متره 6 متره سور به لري. د هغې جملې نه دغه د کولالانو برج دی په نوم یادېږي چې کورونه یې په خپله په چغسلۍ کې اوسېږي. نو اوس دغه پلنې قلعه ته ورځو؟ او د پلنې قلعه ته به ورشو. تاسو پروګرام به پکې قلعه دی. دا د پلنې قلعه یعنې د باچایي قلعه پرسونل دی د پرسونل ځایونه دي. په خپله دغه برج ته خېږو او په خپله دغه اثار تاسو په خپله ګورئ چې یوه څه اندازه دا قلعه خو زما په نظر ته هغه ځایونه دا ډېره وړاندې دا 4 دغه کورونه چې جوړ شوي دي دا ځمکه اوس له چا سره ده؟ دا د خلکو سره بعضې دا چا بېلتون په حساب باندې خلکو یا اخیستي یا یې نیولي یا د پلار نه ورته پاتې یا نیکه نه ورته پاتې چې د هغې د اثارو نه دا بعضې کې دغه اثار یې پاتې دي او بېرته مرمت شوي نه دي او نه چا راکړي. خو انقلاب کې مرمت شوي وو. دا د ټټارانو د برج په نوم باندې یادېږي. هغه د کولالانو د برج په نوم باندې یادېږي. دا ټټارانو برج او دغه ځای کې یو بل برج و چې هغه د شکۍ برج په نوم یادېږي. هغه ځای کې بله برج چې هغه د ډاک دروازې په نوم یادېږي. د هغې نه اخواته چې و د فقیر په نوم باندې برج یادېږي. د هغې نه اخواته یو بل برج و چې هغه هم د زرګرانو په نوم باندې. بیا یې سیلاب برج و نور برجونه نورو نو تقریبا 6 دروازې لرلي. 6 دروازې چې په بند شي بیا څوک نه شي راننوتی. دغه برج دا برج د ټټارانو په نوم باندې یادېږي. ټټارانو مدې کې به رضاکاران دغه د انقلاب په وختو کې ملیشه به پکې پرته وه او پیره به یې کوله او دا مجاهدین به راتله او د دغه ځایونو به یې ډزې کولې او دوی به دا خپل ځانه دفاع کوله. دا بله هدیره ده دویمه هدیره دا ده او دا ټول هدیره ده. دا ټول هدیره ده خو د ساداتو او د چینګۍ د ساداتو او د زګرانو په نامه دا هدیره هم ده. د دې نه پاس د هغه قلعه نه پاس بله هدیره هم ده او کوزې هدیرې نورې هم شته دی. بره کې بله هدیره هم شته دی. د سید محمود پاچا قلعه بره پاتې شوله غرب خواته پاتې شوه چې هغه بیا وروسته به پسې ورشو. بېرته عمل ته ګرځو. دلته خو به نور څه نه فکر کوو. نه دلته خو به نور څه نه وي خو دغه پلانې قلعه د یو شاټ راخلي دغه ځای نه کوزېږو دغه ځای نه واخلي اخواته داسې راځي داسې به لاړ
درنو لیدونکو څرنګه چې پاچا صاحب وویل چې دا فلنه قلا ده د فلنې قلا په نوم یادېږي او دغه برجونو مختلف نومونه وو چې پاچا صاحب واخیستل تاسې ګورئ اوس پکې ښه چې حمام وران شوی دی دا د چینه ډېر لرې ځای نه په د کودوړي په پونو کې راستنه شوي وه دغه د اثارو په نوم باندې چا راسپړې دي او خرابه کړې ختمه کړې ده مخکې راډیو شمشاد ملي راډیو تلویزیون د ادو سره ما مرکه کړې وه او هغې سره عکاسي کړې وه چې کوز دي زیارتونه دي اولیا دي اوس یې نښې خانې شته شته دی او دغه مخامخ غر چې کاري دا د غره په ښې سره دلته تقریبا د 40 ګورګورې وې دا هم د انقلاب د اساس په خاطر باندې د خلکو والي دي د لاروو خلکو والي دي چې اسمت بابا به ورته ویل د دې ځای نه بعد د چهارشنبې په ورځ باندې بعضې جنکو او ښځو سپین ږیري ښځو ځکه چې دغه ډاګ و کویا پکې نه و بل شی پکې نه و نو مسافر خلک به راتله دلته به یې دمه کوله اوبه به یې څښلې اودسونه به یې کول لمونځونه به یې کول یو ملنګ به پکې پروت و خو کوم بد خانه چې دا څلور لسیزې د دلته قسم خلک رال په نمونو خلک رال او بعضې ځایانې او بعضې اثار او بعضې هغه مړي راوسپړېدل چې د اثارو په نوم باندې یا دا بدعت دی یا دا نور کارونه پکې دي نو هغه ګورګورې هم ختم کړل دي او هغه زیارت هم ختم کړو نو اوس څوک یو څاڅکی اوبه هم دلته د تندې مري دلته نه پیدا کېږي خو دې خلکو به دا همت کوو د دې ولونه به یې وړلې او هغه ځای کې به یې چاټیو کې اچولې او مسافر خلکو به په اودسونه او څکلې وي څو قلا ته بیرته ګرځو حرکت کوو دغه واله چې دا واله هم ناڅاپي په نوم یادېږي دا په خپله اسم پاچا په خپله ځمکه کې والي ده داسې ځمکه کې والي ده چې دغه ټوله ځمکه چې اوس یې خرڅه کړې ده د خرڅ سره مخامخ ده تقریبا په خپله په آس سورېده د سید محمود پاچا زوی دی چې د هغه زامن دي د سید جمال الدین چې رئیس د معارف و خوشحال او شیرین جان او شاهجان پاچا او سید افندي پاچا دا زامن دي نو د دیو په نومونو باندې دا واله وال شوي چا به نقل کوو ویلې 15 روپۍ اخلم په کاله کې او کار کوم د اسم پاچا واله کې نو دغه واله هم ناڅاپي داسې ناڅاپي وایي چې ناڅاپه به پکې اوبه راتلې چې کله به سیند ګل وکړو اوله کې ژمي کې به وچوه کله چې به سیند ګل وکړو حرکت به وکړو ناڅاپه به پکې اوبه راغلې نو دې ته وایي ناڅاپي ناڅاپه به دا اوبه دې ته داخلېدلې درنو لیدونکو دغه وه پلنه قلا چې پاچا صاحب بشپړ معلومات هم راکړل زو د سید محمود پاچا قلا ته ورځو هغه قلا هم د نږدې نه ګورو او دغه د پشت کلی دی چې دغه د خټو کورونه هم تاسې ګورئ ډېر سابقه او پخواني کورونه دي پکې دغه قلاګانې کې اوس ملکي خلکو کورونه ساس کړي دي او هغه ډېر اثرات هم له منځه تللي ویل کېږي چې دلته یو زرمسال او زیارتونه او داسې ډېر پخواني اثرات و دغه ډېر سابقه قبرونه دي نو ډېر اثرات یې ختم شوي دي خو په هر حال کوم چې پاتې وو پاچا صاحب سره مونږ وګرځېدو په هغې باندې زو د سید محمود پاچا قلا ته چېرته ځئ مو له موږ سره پاتې شئ ملتیا مې وکړئ قدرمنو لیدونکو اوس هم دغه کوم قلا چې مو یاده کړه هغې ته رانږدې شو دغه مخامخ چې معلومیږي دا د سید محمود پاچا قلا ده چې نور معلومات به پاچا صاحب راکوي داخل د قلا ته ورځو دا قلا ډېر غالبا 4-5 برجونه لري او ډېر قوي دیوالونه هم لري نو داخل قلا ته پاچا صاحب داخل قلا ته خو ورتلی شو که نه داسې به ورشو بیا بېرته اخوا لاړ شو صحیح دوستانو دغه د سید محمود پاچا قلا ته ورځو چې دا سید محمود پاچا اصلي هم د دې فشت و اصلي موږ سادات چې یو د عربو نه راغلي وو او څوک په پاکستان څوک په ایران څوک په عراق څوک په یو ځای څوک په تشکیلونه شوي دي په هر ځای باندې چې لومړی زمانه خو ټوله کفر وه او ټوله بېدیني وه نو کوم وخت کې چې اصحابه او پیغمبران او دا خلک را دغه شول او ټکېدل او را دغه شولو نو دا ټول یې په خپلو کارونو پسې مبتلا کړل او خپلو ذهن ته وظایف ورکړل لکه څنګه چې اوس د طالبان ته وظایف ورکړل شوي داسې وظایف یې ورکړل او سید محمود پاچا د پېښور د پیر بابا څخه راغلی ځکه چې پیر بابا زموږ نیکه دی پیر بابا رحمت زموږ نیکه دی او د هغه ځای نه
دی راغلي دي چې د درې زامنې دي چې یو نوم میباس بابا دی د یو نوم میرزا شاه بابا دی د یو نوم حاجي صاحب دی او دا خپله سید محمود باچا چې دی دا د میباس بابا زوی دی. نو او دا قلعه ده صرف همدا یوه قلعه ده؟ دا قلعه ده، دا قلعه په 18 جریبه کې جوړه ده، احاطه اویا جریبه ده. دا برجونه تقریبا 12 برجونه لري او په منځ کې یوه بله قلعه ده چې دا احاطه خو د اسونو د نورو شیانو دپاره وه، خو دغه ځای د مازدیګر د چایو د څښلو د استادګاه دپاره و چې بعضې خلکو وران کړی دی او دا یې وران کړی دی. او داخلي د دیره کېدو قلعه یې دغه منځ قلعه ده چې دا سپېدار پکې ولاړ دي، دغه کې اوس خلک ډېره دي، موږ ورته کره کېدلی نه شو. نو دا ځای چې و دی اساسي ځای و، دغه دې او دې قلعه ته اوبه هم دي او خندق د لار جنوتې وي، خو اوس خندقونه دغه شوي دي، خلکو آباده کړې ده او دغه شانه دغه ځمکې ما مخکې هم دا پوښتنه وکړه، دغه ځمکې اوس د دولت په لاس کې دي؟ دا د اطلاعات کلتور سره یو وخت کې ثبت شوي دي د دې جمهوري حکومت د سر کې او یو بوټ یې راوړی و دلته یې لګولی و، ځینې کې بیا بوټ موږ پوه نه شولو چې د چا د خوا نه خبر نه شو چې چا د خوا نه ویستل شو چا نه، خو قبضه پکې یو د څو کسانو معلومه کسانو چې دغه خلک پکې دیره دي، دوی ته به چا یو ډاډ ورکړی او دغه ډاډ په واسطه باندې دوی سره خو اسناد یې نه لري. هر هغه ځای کې چې باچایي وشي، مخکې ولایت په ولایت باچایي وه، دا د 4 ولایتونو چې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان په سویه باندې دا د باچایي ځای و او دلته باچایي کېدله. پخوا باچایي ولایت په ولایت وه، اوس چې ولایت په ولایت باچایي ختمه شوې ده، دغه اثار هم داسې پاتې شوي. د دې په نمونه یو وړه شانې قلعه په کوټکي کلي کې هم وه چې هغه هم شته دی، اوس خلک پکې دیده دي. نو بعضې میراثونه هغه خلکو ته پاتې شوي د هغه وخت نه چې خلک دې مهاجر شوي دي او هغه څوک پکې پاتې شوي دي، هغې ته د میراث په توګه پاتې شوي، خو دې کې هېڅوک هم نه و، ځکه چې زموږ د راتلو سره د تقریبا 80 کاله عمر زه لرم، په دغه 80 کال کې 40 کال کې موږ دې کې هېڅوک هم نه درلوده، خو د انقلاب په اساس باندې چې دغه انقلاب ختم شو، دا تنظیمي حکومت راغلی، دا خلک راغلي دلته پکې دیره شوي دي د یو چا په واسطه باندې، یو چا راوستي دي او پکې دیره کړي. دا هم برج دی که نه؟ دا ټول برجونه دي، دا زیان چې دي دا ټول برجونه او دا خیږي دا کورونه پکې شي دي. دې خوا ته ځو. د خندق لارې لرلې دې ته چې معاشره کېږي، په دغه خندقونو کې دغه بېدی ګرد چاپې چې خندق دی، دغه خندقونو کې بیا اوبه راستنولي د جنګ په خاطر باندې چې پخوا جنګ به ټول په غشو په لیندو کېده او په تورو به کېده، نو دغه خندق د اوبو په واسطه باندې ساتل کېده چې د شپې ورته څوک راځي نه یا د کوم لښکر په پاملرنه کې دا ګرد چاپې د قلعه نه د خندق تاو شوی دی. دا ګرد چاپې او دا ګرد چاپې تاو شوی، دې کې به اوبه وي؟ هو دې کې به اوبه وي. مطلب دا هم یو د دفاع لپاره یو ځای جوړ دفاع په خاطر باندې چې پخوانی جنګ هجومي جنګ و، د سرجمي جنګ و، یعنې په تورو او په چاړو او په غشو باندې جنګ و، نو دې په خاطر باندې چې ډېر هجومي سار کې په دې قلعه باندې څوک رانشي، نو دې په خاطر باندې په دې خندق باندې به اوبه راخلاصول. نو دا د سید محمود پاچا قلعه وه؟ دا د سید محمود پاچا قلعه. قدرمنو دوستانو درنو لیدونکو، دا د سید محمود پاچا قلعه ده. دغه اثار ټول خرابېږي خو داسې ویل کېږي چې دا په پیلانو جوړه شوې ده، 15 متره د دې د دیوال داسې به پاس وروخېږو، پاچا صاحب داسې به پاس وروخېږو سبا. دوستانو پاچا صاحب تا څه ویل؟ 15 متره د دې د دیوال سور دی او دغه هر برج په تقریبا 6 په 7 کې 6 په 8 کې هر یو برج دی. دا ټول تقریبا 12-15 برجونه لري او 2 دروازې لري چې یوه د ولي سیټ ته د شمال خواته او یوه د غرب خواته، دا 2 دروازې لري. په دې 2 دروازو کې بیا په منځ کې یوه قلعه لرو چې هغه د پایتخت قلعه په نوم باندې. دا خو فکر کوم چې 2 دیواله دي، نه پوهېږم دا سړک دی؟ دا دیوال نه دی، دا د دیوال احاطه ده او دغه خندق دی چې دغه خندق کې به اوبه وي چې د دیوال ته نقصان نه وي، ځکه چې پخوا پکې ګټې نه دي لګېدلي،
او دا خټه په اوبو کې پسته شوې یو ځل خسته شوې بیا په دې دیوال ځکه چې دې کې ګټه نه استعمال شوې هېڅ شی پکې نه استعمال شوي دا دومره پخوانی تاریخ لري چې نن هم راواټوله نن زیم راواټوله زریدار ټانکونه په هم ډزې کړي دي بعضې خاپونه معلومیږي او راکټ په هم ډزې کړي دي نه دي خراب شوي تخریب شوي دي وخت ناوخت سیلابونه بارانونه دا هم پې تېر شوي دي که نه او دلته خو ډېره مودم کېږي ډېره موده تقریبا 4,500 کاله تاریخ دا لري نو په 4,500 کاله کې دا اوس هم په کافي اندازه پاتې دي کافي اندازه کوم آثارونه چې په هغه وخت ځکه د دې نه داسې کومه خصوصا ساتنه هم نه ده شوې نه هېڅ ساتنه هم چې نه ده شوې هېڅ شی نه دا اوس چې کوم خلک پکې ډېری دي دوی هم د خپل ځان د استوګانې په خاطر باندې دیوالونه میوالونه غورځوي خپل استوګانه به کې تېره کوي دا لاره چې وه دا مخکې لاره نه وه خو دغه ناڅاپي دغه لاره کې به خلک تلو د دې ولې له لارې به د اوبو دې خلک ته راننوتلي نو دل چاپېر دا برجونه ټول اوس د دې بارانونو د دې ناخوالو لاسه خراب دا بل برج دی که نه تقریبا 12 برجه لري قدرمنو دوستانو دا وه د سید محمود پاچا قلعه چې دغه بل لور دی موږ پې ګر شافیر وګرځېدو هر اړخ ته یې لاړو چې پاچا صاحب بشپړ معلومات هم راکړل او پاچا صاحب نوره خوا ته به نه ځو داسې ځو کو داسې لار وتې داسې لار نه وتې خو ډاک ته وتې داسې ځو کشتې وایته ښه داسې به لاړ شو دغه پخواني نومونه چې دلته کوم یو په دې غرونو په دې لارو په دې ځایونو ایښودل شوي دا ټول د هندوانو که زموږ علماو زموږ خلک ورته لږ شانې زیغ کړي او فکر ورته وکړي سوچ ورته وکړي دا ټول د هندو مذهب د نومونو نه راخیستل شوي دي لکه رامانې باستنګې درېسرې نارینو آریت دمن چینګۍ به ورته ویل کېږي نانګیسر ګلاپاړی دا ټول د هندوانو د نومونو نه راخیستل شوي دي او د هغې نه موږ ته په میراث راپاتې چې تا یاد کړم دې ځای کې دي په شت کې دي او دغه غرونه چې دي دغه بېل بېل غر درېسرې او بیا نارینو بیا رامانې بیا باستنګې او بیا سبتي بابا بیا آریتو او بیا چینګۍ بیا د دې نه پاس نانګیسر ګلاپاړی کریډو او غاښ کنډو او سپینه څوکه بیا هزاري خونو او قولو او سره مورګه چې په دغه سره مورګه کې موږ هم داسې یو اثار غوندې شته چې د ځمکې د تل نه چې غارونه شیان دي د هغې کې یو تاو هم داخېږي خوا چې به موږ غره ته تلو نو کله چې به م یخ وشو د یخ د لاسه موږ به دې غار ته چې لاس ونیو دا لاس به موږ ته داسې خولې غوندې کړو ګرم به کړو دا برج دا هم د جملې نه یو برج دی معلومیږي څوک پکې اوسېږي یو حجره پکې جوړه کړې ده ښه دلته یې حجره جوړه کړې منځ یې ورته ښکلی دی حجره پکې جوړه کړې ولا ښه حجره هم پکې جوړېږي حجره هر شی پکې جوړېږي ښه پاچا صاحب نو دا د سید محمود پاچا قلعه وه چې تا معلومات راکړل پاچا صاحب له تاسې یو جهان مننه چې موږ سره مو ځان ډېر په تکلیف کو تاسې مریض هم وئ روغتیایي حالات مو ښه نه وو خو دا چې موږ سره مو ځان په تکلیف کړو له تاسې چې هر څومره مننه وکړم کمه به وي ډېره مهرباني تشکر زه دا یو خواهش لرم د ټولو مسلمانانو ورونو څخه او بیا خصوصا د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د پشد د خلکې خلک چې په خارج کې اوسېږي او د هغې زندګي ښه ده د هغې کردار ښه دی د هغې تعلیم ښه دی د هغې سویه ښه ده نو زه غواړم د دغه طریقه چې هغه مؤسسات سره چې تاسو کومکونه کوئ هغه انجوګانو سره چې تاسو کومکونه کوئ هغوی په سمه لاره نه تطبیقوي نن سبا آسان کار دی هغه څوک تاسو په نیټ باندې یا په سکاټ باندې یا په ټلیفون باندې د هغه لمبر واخلي د هغه تذکرې لمبر واخلي او نغ په نغه ورسره کومک وکوي دغه د تذکرې د لارې بینک ته ورله پیسې حواله کړي هغه خیري انجوګان نه کښېني هغوی هغه چا ته پیسې ورکوي چې یا یې خور دی یا خوری دی یا په نیمکاره په فیلډرو په موټرو کې ګرځي او د هغه پیسې چې تاسو 5
روپۍ ورکوي هغه دلته یو روپۍ هم نه رسوي او نه یې رسولی شي. زه په هغې نه ټول خواهشمند یم چې تاسو کومکونه کوئ خو بې لارې کوئ او بې ځایه کوئ. هغه انجوګانې چې هغه دلته کار کوي نو یوه برخه پیسې لګوي او دوه برخې پیسې په خپله په عیشو په نشو په تماشو ورکوي. والسلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه. درنو لیدونکو د پاچا صاحب محترم خواهش د هغه خارج میشتو نه دی چې افغانان دی په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، وایي چې د خیریه بنسټونو سره په دې خاطر مرسته کوي تر څو افغانانو ته ورسوي. پاچا صاحب وایي چې هغه په سمه سره نه رسیږي نو تاسې مهرباني وکړئ هغه چې خیریه بنسټونو سره یې کوئ هغه خپل هماغه کس سره وکړئ چې اړتیا او ضرورت ورته لري. نو دغه د سید محمود پاچا قلا وه دوستانو چې موږ د پاچا صاحب نه بشپړ معلومات واخیستل او په پلنه قلا هم وګرځېدو، په شت کلي کې وګرځېدو، په شت بازار کې هم خلکو سره خبرې وکړلې. تر بلې هغې چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. په پاک څښتن تعالی مو سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.